14 اگست باندې قوم ته مبارکبادي پیش کوم. 14 اگست جشن ازادي هم ده خو یوم احتساب هم دی. مونږ ټول قوم ته په خپل ګریبان کې کتل پکار دي چې مونږ د ملک ته څه ورکړي دي. آیا زموږ لیډرشپ څه ورکړي دي، زموږ پولیټیکل پارټو ورکړي دي، زمونږ چې کوم سیکیورټي ادارې دي هغو څه ورکړي دي، زموږ جوډیشري څه ورکړي، بیوروکراسي څه ورکړي دي. دا ملک زموږ سره د الله تعالی نعمت دی، زموږ سره امانت دی. د ملک ډېر زیات صلاحیت او پوټنشل دی. که مونږ ټول د دې ملک د استحکام دپاره کار کوو، که مونږ په دې ملک کې په اخلاص باندې کار کوو، که مونږ د ذاتي مفاداتو نه بالاتر شو، اوچت شو د دې ملک دپاره کار جوړ وکړو، نو دا ملک به یو خوشحال، مستحکم، طاقتور ملک جوړیږي. دا به یو سپر پاور جوړیږي. راځئ چې په شریکه باندې پاکستان خوشحاله هم کو، طاقتور هم کو او دا د دې موجوده مسلو نه وباسو.